ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغن لوی عاقل او دانا په عرب دنیا کې بل نو او داغن لوی مالدارم په دغه وخت کې په مکه معظمه کې بل څوک نو. مالدار او سرمایدارم انتهایی درجه او عاقلم دے. اوس دے عقل تا ګور د سحر ټیم دے رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه ولراغ ستړي مشي خورمشي وشو. صدیق اکبر ته وی چې خبر اورت ته خود ما آشنای بیگا ماتا په غار حرا کې الله نبوت راک او منصب د پیغمبرای را او ما ته دا ویل شو چې دی قوم ته د توحید دعوت ورکا. صدیق اکبر ورته فرمایل چې زسوک ورته وی چې تداو کا چې توای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. صدیق اکبر امغه وخت کې وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سردار کونین چې تاسو کو چالکتا ہو سچیڑ چاڑو نک دلیل صداو معجزہ صداو فلسفہ پکې صداو. صدیق اکبر ورته وی اوس دی عقل تا ګوره او د صدیق اکبر عقل د پیر پګاړو پشان هونو کړه. دی بدبخ ملک پیر پګاړاوم پیر کړه دی او لکونه مریدانی نن داغه بیان دی او شریعت بل کچا پیش کو زبه مخالفت کو تبه مخالفت زکه کې چې پیران دا چرته غواړي چې په ملک کې د شری نظام راشي. ځکه چې په اسلام کې خو پیری میری شته نه کنه. په اسلام کې دا چرته دي چې ته په کوټړای کې ناشته او مریدان دې د لرازی او سیب لاس کې د شکرانه درکې او دوا دی ولا کې او ملا دی ولا ټپه او ته تیزه شریعت چراشي اول بدوی د غوګونو نرانی سي او بار به روباسه چې راځه وروره دا د کشمیر غزا ده او دا د کابل غزا ده او دا د عراق غزا دا غزاله بزی پیران میران خو دا دکاندارای په کې خرابي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی پیر څوک وو پیدا بشي کوټانه کې ناستو تاسو خیال راغی. د ابو بکر صدیق نه لوی پیر څوک وو داغه نه لوی مقام د چاو هغه ابو بکر چې اورده د غرمې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغه او ابو بکر صدیق ورته وی چې لبیک و سعدیک یا رسول الله ډیر بے وخت رااله ول بے وخت ذکر عالم چې ستا یو ادا خدای ته خوښ شوی و او سی جبرئیل راولې غلو چې په دې ټکی لاړ شو ابو بکر ته زما سلام. نو د ابو بکر چې چاته د اسمان نه سلامونه راځي داغه نه لوی چرته څوک یا به پیدا شي. اوس د دې عقل ته ګوره پیغمبر ورته وی چې تا ولې زما په دې نبوت منلو کې سچېړو نکړو. هغه ورته چې دې چېړ مې زکاو نکړو چې ته ما سره ورکوټه لوي شوه. په یو کلی کې مکه معظمه ډېر وړو کې غونډه خار ده. نو په یو خار کې سره لوي شوی نو تا په دې سلويخ کاله کې د بچپن نواله ترننه پورې په اسی خبره کوم چرته دروغ نه دی ویلي. نو دا اوس خو د دین خبره و دې کې به څنګه دروغ وي. دی عقل ته اوس ګوره چې ما ستا ټول ژوند مطالعه کړی دی او ما سره د ټوله زندگی تیرا ده. نو په اسی خبرو کې دي چې دروغ نه دی ویلي نو ته په باب د دین کې څنګه دروغ وي. سردار کونین ورته فرمایل چې انت صدیق ابو بکر تا د نن لقب چې د صدیق شو. صدیق دا معنا چې د پیغمبر پړومبای وینا باندې تا ایمان راو او په اسلام کې اول سړی دی په سړو کې چې هغه ابو بکر صدیق دی چې دا اول ایمان راوړي. عزیزانو دای د ژوند عالم مال حال ټول قربان ټول 30,000 روپے ور سره پاتې چې حکم وشو چې مکه پرې د مدینه ته لاړ شي. مدینه ته چې لاړ پاغه 30,000 روپے هم د بیت المال د فرض مکه واغستا چې د دې زمکه کسه حاصلات راتله نو هغه په عامه المسلمین باندې خرج کی ذات لنا د بیت المال په نوم واغست. نو د دسه شو چې اغوستي جامع هم نوي. یو ورځ د ببري شړې
لنګ والے لنګ والے دې نو استن او تار نشتا چاغه سوري پاغه لنګ کې په وګڼ نو د کیکر ازغي کا تاسو لیدلی هغه ډیر وګدو نو پاغه لنګ کې چې کوم سوري نو هغه د کیکر ازغه پکې داسي پیله او پاغه هغه سوري ټپ کړي پدې کې چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راغی چې جبرائیل راغی چې ګوري رسول الله ورته نو جبرائیل هم هغه سي د ببري شړې لنګ والے چې لنګ والے دي نو پیغمبر ته تاسو کو چې دا لنګ دي څنګه نن والے نو جبرائیل امین ورته وي چې یا رسول الله نن د ابو بکر لنګ دا الله دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو هم داسې لنګونه وای عزیزانو د عقل عالم ګورا او بیا د عمل عالم ګورا بیا د ابو بکر چې څو وخت کې امیر شو د بخار نبار یو بډای خزا اوسېدا خزا بډای اوسېدا نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بډای لبه ا کوټا جارو کړه او داغه منګوټه به واغستو چینه ته بلاړو به ول راوړي او قجوري او ستوان دا به ورته کېخو د به لاړ عمر فاروق فرمایي چې زه یو ورځ چې په خپل ټیم لاړم خپل ټیم نه لګ مخ کې لاړم وختي لاړم چې وختي لاړم چې ګورم مانا سوا یو بل سره لګیا دی هغه بوډای لا کوټه جارو کوي نو زه ودرېدم چې دا څوک دی چې منګوټه راواغستو بو پس روان شو نو چې په مخ راغې چې ګورم فیضا هو صدیق نو هغه ابو بکر صدیق حضرت عمر وای چې د تهجد د ټیم نبم مخ کې ما نه مخ کې ابو بکر صدیق لو دی بډای ته کوټه جارو کول عزیزانو عقل چې کوم قومونو کې وی او فهم په کوم خلقو کې وی داغي د دولت هم دا عالمي او داغي د عمل هم دا عالمي د پیغمبر د وفات نه وروسته دا ابو بکر صدیق چې څو وخت کې امیر شو نو سحر دنه بیعت شو چې ته د ټول عرب دنیا امیر شو او د پیغمبر جانشین بتای مازیګری صادر پوغا چولی دی او بازار ته روان عمر فاروق په مخه ول راغی چې اینا چرتا و زما دا صادر خرصومه بازار کې چې لګبال بچ لپه سوړ راوړم او بیا د نور خدمت کې مشغول شم سار ته بیعت شوه ده بیعت معنا پیژنې حلف وفاداری چې په پاکستان کې ورته وای حلف وفاداری استادا وزیران چې حلف وفاداری علی نو درې میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو هغه ورته پی ډبلیو ډی او سړی راته وای پناه په خدای ده ټول پی ډبلیو ډی د وزیرانو نه نوزګاری الاداراتا گلیزرو لگاواو الاداراتا فریجونو لگاواو الاداراتا راډونو لگاواو الاداراتا پیپونو لگاواو الاداراتا قالین ات خدای په عظیم قهر ټوله میکمه دوی سره اخته نو مالی ټیک دا کړ مونږ به دا چانه سګی لکو چې میکمه د وزیرانو په خدمت کې اخته دي نو هغه میکمه به د قوم سره خدمت کوي اولن داسې تیر شي اوس چې باروزي دا کوارټ روډ باندې داسې سیول کوارټرو طرف ته پدې سرک تاو شي دا سرک لګو ګورئ نیمه حلال مردار کړي دی او نیمه پرېخه سیول کوارټرو سره وګورئ
مشینری ولاړه دا په نیم موړې دي نیم باندې باجری اچولې دا او نیمه موړې لامدا سي پرتی یو کانال سړک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړيږي الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسمانی عذاب نازل کړي خدای دې دوی تباہ او برباد کړي دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی دا ګن کپا دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو د دنیا غلا او حرامیان پکې ناس کارپوریشن د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټی روډ باندې کول هم غلط پکې دنه ناس بلب غواړي نشتا که بمبا غواړي نشتا که پیپ ماشتي لس ورځې به برړېږي پیپ لس ورځې برنار به یو په سړک به رواني کله کونسلر پسې منډه واو کله پیپ فټر پسې منډه واو الکه سټ تندر در باندې پریوتو جی یونین نشتا په کارپوریشن کې یونین نشتا نو د علاقې خلک چنداو کې او یونین بازار نوالی اپ کې ولګي ا برنار بند اته ورځې وشوي اته ورځې چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند دي اته ورځې وشوي دریاب ولاړ دی دریاب دوبو که خزي زم پرتګ به وباسي نو الا به پکې تیریږي او کسړی زم نو پرتګ به وباسي الا به پکې تیریږي نو خلق په پردو لارو په کورونو په دیوالونو راوړي اته ورځې وشوي زمونږ مالای کې روډ بند پرون میں د کارپوریشن چیف افسر ته ټلیفون وکړ چې کارپوریشن خو په ټمبم لګې دو اوس خو ته ناس ته څنګه چل دی ویلې چې بس دغه لسړ درک بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړ وای درک بیا مې ورته د چیف سیکرټری په پرایویټ سیکرټری ټلیفون وکړو هغه ورته وی چې دلته چیف سیکرټری ته جرګه راغلی ده او لالازار کالونی کې روډ بند دی ویل درلس ا درل ترنن لا نشتا ترنن لعنت پاغه قوم چې چا دوی له وټونه ورکړي لعنت پاغه ملک لعنت او توکاړي توکي پاغه ملک چې د چا دا نظامی او د چا دا حالت کارپوریشن دی او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي میر د چا په کور کې جوړیږي تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کارپوریشن چواړه غواړه نشته وانه ډکی مینت درخواستونه زاره اله جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډيري پراته دي و یو سنډا گاډي نشته او درې میاشتې پس بداس په قوم بیا د خلکو پسې ټوکرای کیږي او بیا به کارپوریشن جوړیږي او میټینګونه به د سنگي مرمر په بنگلو کې کیږي او د میر انتخاب وکي زای خدایم بیخ بنیاد وباسا چې هغه د صدام حسین ټمبم په مونږ راو غورځي نو ډېر بخي په مونږ راو غورځي په دې حرامي ملک دا د ملک او د سړی ځامن وي دا به داسې وي هر سړی دیاړي پیدا کوي هر سړی ابو بکر صدیق خو صادر زکه خرڅولې چې په خپل لاس
اوړو عالم کورتا نو بیا به د قوم خدمت کو. دوی خزي د شاملات چي دي هغه خزل چې دوی غلي ونکي هغه امبر سره میخه بساتی پڅ دا سړی خزا وګوره بوره دا د سور بچي او دا د زن طلاق بچي دا خزي چې په 300 روپۍ سر جوړي په صدر کې راشي کنه بے غیرت قوم دې ما سره صفایو کې لغوندي کدا رښتیا د ډم زامن نه ما سره د صفایو کې چې په صدر کې الته ودروم چې په بنزونو کې د چا خزي راځي او په 300 روپۍ یو خزا سر جوړي مونږ په 2 روپۍ سر کالو کړو. البته دا میلوګان لکان چې دي دا د میلو سرونه چې پریخي د دې قیمت بلک زیاتی د خزو سر په 300 روپۍ جوړي ما سره د صفایو کې کړو. د داسې بے غیرته قوم دا قوم کدا د سړي ځامن وي دا بنن د امریکای په غیږ کې کېناسته د صدام حسین خلاف یو صدام حسین دی چې صدر بوش ته پیزوانه چولې ده په پوزه کې په چلې نه پويږي کاغه خپل ګرځي را ګرځي پويږي چې څه چل ور سره کو ما وې چې امام ابو حنیفه پروت ته په بغداد کې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پروت ته په بغداد کې امام شافعی پروت ته په بغداد کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په بغداد کې پروت ته پاغه با امریکا بمباری څنګه کوي بیا لعنت ته پاغه مسلمان قوم نه چې په امام ابو حنیفه په قبر به بمباری کیږي او زبد امریکای مرګره ما لعنت دی نه پاغه قوم بیا د پیرانی پیر صاحب په قبر به د امریکای بمونه راغورځيږي او زبد امریکای سره وګه مرګره ما دا زمون ملک دی او دا زمون وطن دی. نن نواز شریف د اسلام په نوم په دې ملک کې ووټ ګټلې دی اسلامی جمهوریت اتحاد نومې پیښه د تپکار نه دي چې پیر په گاړه بیان ورکو چې زبد شریعت مخالفت کوم چې د شریعت مخالفت سو کوي اثر فورن نیول پکار دي کنه دي بیا ستا وزیر اعلی جام صادق د سند په اخبار کې بیان ورکړی چې شپږو بجو نه رستو زبیو شایبه د شراب او نشه کې مال نږدې مرزي په ځان په خپل گواہی وکړه کنه تاسو چې پرون په ډرایورانو شریعت اډیدنس نافذ کړو دا وزیر اعلی د پنجاب سبلا ده د سند رونی صحیح او په دوره وه کنه اول خو شریعت پر خپل وزیر جاری کا ډرایور درته مورمړې پلان مړې ښکارېدونه یو لک سوي اجر باور کوي او پلانې باور کوي غیله تانی سټ او یو دوه درې سپیم پیدا کړی په ټي وي باندې دغه باسونه کول شریعت چې راځي اول به په سنداګانو جاری کوم د چا خزه چې انبر سره میخي اول بدوی زوړندوم دا شوقی دمان باول زوړندوم د بډبیر بیس کې چاغ شپه کم کار شوه ده د لاهور او د پنډای ډمه پکې غړې ده اول بدوی زوړندول غواړي دا کم سن شروع شو د دې کال په لومبای شپه په پنجاب کې شراب شاټ شوی چې نوې کال شروع شو دومره شراب ستا په اسلام المؤمنین اسلام آباد کې سکلې شوی چې بازار کې شراب نه ملاوي دا خبره مولا په اسمبلی کې وکړه دوی نه په اخبار کې راوستاو نه په ټي وي نو بي بي سي د لندن نه په ویلې تاسو پوه شئ نو خدای بم نور کا خیری خرابای پریګدیم نه
دا اسمان اراده تاسو تخې نه دي، خې نه دي درته. د باطلو مرګري پاتې شوی او د باطل مرګرتیا کوي، خورز به نه ګوري، ارشله بجاړي، ارش فلال جاړي نه. اول خدای بے غیرت نظام ته وګوره. د انګريز په زمانہ کې د جماعت د بمبي بل انګريز معاف کړو. دا ریکارډ وګورئ تاسو. انګريزانو قانونو چې جماعت لا چې کومه بمبتلی وي دا غینه به بل نه علي. هغه خبره تر سره روانه ده د جماعت د بمبي بل نشته، دا معاف کړي انګريزو. 3 کاله کې کدوې کې ایمان وې ایمان پکاردانو چې د جماعت د بجلی بل معاف کړي. د جماعت لمون خیرات غواړو چړک نو خبره ده پوس پرې کړو دارورا کوټه کې یو سړی ناستو چې څوک بدن نه ورغه غړپ پوزه به تی پرې هغه به داسې پوزه نیولې ورو بوته ابل ورتل چې خان دی لګیا دی خوشحال روان نو بل بورنه وته غړپ هغه نه به بل بورنه غړپ سل کسونه پوزه پرې کړو یو بل ته حل نه وي. خیال درغه دا یو بل ته نه وي چې دنه مذهب یې غوي چې زما غوسه ده چې ټولو نه غوسه. نو زوام چې په مونږ خدا حال پکار دا دی زما د جماعت سی ډي والا دا د کارپوریشن منسټران د دې دفتر ته دا ډېری سبا سار وختي چې پرتای چې لعنت ستا په کارپوریشن او ستا د کارپوریشن په عمله باندې کم ځای چې وکنیا مردار پری بجلو والا کزه وکنی مرداری پری دی ک ټلیفون والا وکنی مرداری پری دی ک سوی ګیس والا وکنی مرداری پری دی ک کمیټای والا وکنی مرداری پری دی و ته خدای په قهر واو وای فند نشتا د چا مور فند خو به دې ملک ته ټینګ شي. فند بچ کم ځای فند خو ټول دیوالو پیپل ورس پروګرام کې ورشه د خلکو نستای غوسه اوس دې نظام کې ورشه د خلکو نستای غوسیږي لګیا فند کم ځای نه راشي. دا سارم ملکونه خو نه دي چې پکې د تیلو کوی دی او تیل بخرسو فند برازي. فندونه خو ټول دوی راځي دوی وي. اول دې تخیال وکړه چې یو ټیکه چې ټیکدار ته ملاو شي یو ټیکه د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې دوی د پارا 100% ټیکس دی. د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې نو نیمه پیسې د ټیکې خدا اورسیر نه تر چیف پورې تقسیم شي. پانی می کې نیمه بټه کډار نو روپای دا روپای کاتانی دوی بیا یوړي اتانه پاتې شو اتانه کې یو سلورانه بټه کډارم ګټل غواړي په سلورانه به تعالی کار څه کوي. دا د ملک حال. اوس دعا کوي چې خدای پاک امریکا تباہ کړي. مونږ تباہ د امریکې د لاسه مونږ غرق د امریکې د لاسه خدای دې امریکا سره د مرګرو تباہ کړي. او عرب د جناب محمد رسول الله قوم دے. صدام حسین یو مرد آهن خدای پیدا کړی دی د امریکې د پاره. یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله د کافر بیړه تباہ کې خدای مسلمان ورته ټیټسترګه مکه یا الله هغه عذاب په امریکا راولې کم عذابونه دي چې پتیر شو قومونو راوستي. خدایا د مسلمان قوم د امام صاحب د قبر او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر خدایا د دې قابل ندي چې د امریکای بمونه پیروریږي. یا الله دا پیرانی پیر صاحب دا پاک ژوند په خاطر د امام ابو حنیفه دا پاک ژوند په خاطر خدای امریکا په خپل کور کې تباہ او برباد کړي.
چې الله پاک څو وخت کې د انسان د پیدایش اراده وکړه نو ملائکو داغه خلاف کو الله تعالی ته فرمایل چې ته پزمکه باندې بنی آدم ما پیدا کوا زکه چې غیب په دې ازمکه باندې فساد کوي د یو بل وینه په پناه حق تو یي یا الله استاد عبادت او د تسبیح و غیره د پاره مونږه کافی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك دې مقام باندې دا سوال وارد ده چې دا خبره د الله او د ملائکو منځ کې څو وخت کې دي نو دا وخت کې آدم علی السلام موجود نه و نو د سړی په غیر موجودګۍ کې څوک چې د چا بد وای نو د غیبت ویل شي نو ملائکو د آدم علی السلام په غیر موجودګۍ کې د بنی آدم او غیبت ولې وکړه حالانکه ملائک چې دي دا معصوم مخلوق دی دا د ګنا نه پاک مخلوق دی او غیبت چې دی دا ډېر عظیمه ګناه ده نو ملائکو دا ګناه ولې وکړه دا یو سوال عزیزانو دا حضرت عبدالعزیز الدباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے او بیا داغه جواب کرے هغه وی چې دا غیبت نو دا یو رائے و د ملائکو چې یا الله مونږ تا سره برای راست تعلق دی ستا انوار او تجلیات هر وخت ګورو نو مونږ نه تصورم د یو غلطی نشي کېدی بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستا او داغي په منځ کې به حجاب وي نو هغوی بتا ګوري نه نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هیڅ ګناه باندې هم صرف نه کوي قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي او دا الله پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم په هغه سيزونو باندې چې په هغه تاسو نه پوهیږئ تاسو چې ما ګوره یو غلطی نه کوي نو دا دومره لوی کمال نه دی په دې بنی آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطی به نه کوي کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطی نه کوي دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطی نه کوي تاسو خیال راغلی نو عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا په حقیقت کې غیبت نو دا یو حکایت ہو چې یا اللہ سنا
چاغه خلق تا نه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دی وجنا عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه اوس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام الله د هر قوم پیغمبر د هغه قوم د جنس نه پیدا کړي او د هغه قوم نه پیدا کړي. بیا د هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړي دي، قوم د پاره څه کړي دي او د الله د مرضا او دغه د رضا د پاره څه کړي. اسی بطور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نا منډی کړی او قوم ورپسې چراویني سي او مړی کړي. د چې منډی کې نو دی ونه نه پناه وغوښته او ونه ته وی چې مال پناه راکنو او ونه داسې شق شو او دې پکې ورننه وته ونه بیا یو ځای شو. د قوم څه چلو کو چې د ونی په دې منځ اره کې خو چاره کوي منځ کې چې دونی مشي. الله پاک په دې ونه کې وې ذکریا علیہ السلام ته چې تا پناه د ونه نه وغوښته په کار داو چې مانه دې پناه وغوښته تا ونه نه پناه وغوښته اوس بغږ نه کې کدی غږ کو دوی به دې حرکت تب په منځ دوشي کدی غږ کو نو د پیغمبرای د لیست نه بد نامه و باسه. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غږ نه کو اره په وراله په دې خېټه او ونه سره اره کو دو نیمه کو. تاسو خیال را چې تا ته پکار دانو چې تا ونه ته ویلې چې مال پناه را زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړي. ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر زلیخی په جیل کې اچولې دیو د خوبونو په تعبیر ډېر خپېده. یو سړی خوب لیدل او د ته وې د ورته وې چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاہ په ډیوټي کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاہ ډیوټي کې به لګې. یوسف علیہ السلام ورته وې دی الګ تا چې د بادشاہ ډیوټي ته ورشي نو لګ زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو الګ په جیل کې پروت دی کمام د جیل نه وباسي. الله ته دا خبره مخه نشوه. یوسف علیہ السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دا قیدی په خپل بادشاہ ته شپارس ولیو نو بادشاہ آرډر وکړو چې دا الګ چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کال نور قید 12 کال کې. نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړي او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کوي. حسنات الابرار سیئات المقربین کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربین په حق کې ګناه ده مونږ چا د پاره شپارس کو چاله کده دې غریب سړی دا کار دی ولې وکنو دا مونږ د پاره نیکی ده په دې مونږ له اجر به ملاوي
لیکن که پیغمبر چاته وي چې د لپاره دا کارو کا دا دغه په حق کې ګناه ده ځکه چې داغه برای راس رابطه د خدای سره ده او برای راس تعلق چې ده هغه د خدای سره. نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل زعم کې دا غیبت کوون کې نو د دې خپل خیال داو چې ګوره نیکی به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راس خدای سره رابطه او برای راس خدای ګوري او هغه سره تعلق. بل یو سوال دی چې آدم علیہ السلام ته چې حکم د ملائکو شوی او چې سجده ورته وکړي دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته او کدا اسمانونو ملائکو ته؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته ځکه چې د خلیفہ پس ځمکه خدای پاک جوړ کړو د خلیفہ د اسمانونو نو خلیفہ د ځمکې لہذا کم ملک چې په ځمکه اوسیدون هغه ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه ځمکه کې د ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استادو د شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړي شپږ لکه کاله په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولګول. نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ ټول ملائک په سجده پرې دی ولاړ پاتې شو دو نکړه چې وې نکړه الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک ما چې تا ته حکم کو چې ته سجده وکړو ته ولې ونکړه ولې نو دی ورته وایي چې قال انا ز خیر منه زد دی آدم نه بهتره خلقتنی من نار وخلقته من طین زد اور نه پیدا یم چې یو پاک شه دی او د خټه نه پیدا دی زد ته سجده ولیو انا دا انا ټکه وي انا ټکه دومره خطرناک دی چې د سړی دین او دنیا دواړه رسوا کی نور کپڅ پويږي کنه پويږي خودمره به پويږي چې په 3 کاله د پاکستان کې هر حکومت چراغله ده نو هغه انا ټکه ویلې چې زبداو کو نو یو حکومت په سړی توپ د دې پاکستان نه کوشش نه ده یو ټول خدای داسې ذلیل کړی دي او داسې رسوا کړی دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته خودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانه دا موجوده حکومت دویم مونږ بداو ایو پکې تقریر کولو چې رنگونه مخړ دي زو تاسو ته سور ټه پر پشان شروع کو نو انجام ګورئ
نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مده ویلي، نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي. دا غي وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکه کړي دي چې زبداو نو انا ټکه شیطان کړو. الله ورته وی چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. تا انا ولي وي انا خو صرف د خدای شان دی او دا غزاد ته او دا غ طاقت ته چې هغه وی چې انا یا الکبریاء ردائی. اللہ وی کبریائیت زما صدر دے، بلم سوکشتا چه زما پا مخ کی غرورو کی تکبرو کی زان تاوئی چه زم چه شیما بل سوکشتا لا بل سوکشتا کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړي ځینې ملائکې ودرولې دي او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایي چې لا په دې لام باندې د احمد را کاږي لا نو چې د کروڑونو کال اوسو چې هغه ملائکې پیدا دي او په دې لام د احمد راخلې ده لا دا به د قیامت تر ورځې پورې دا لا مدرا کوي. نو د قیامت پر ورځ چې الله عدل شروع کی نو ملائکه به ورته مخامخ راشي وي بچي الا الله لا معنا اچ نشتا سشتا اس نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشتانو دا غزاد ته. او علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ په وجود قائل نه دي او هیڅ نشته. تاسو منګم هیڅ ولی او کم شی به چې سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز دی. یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جایز دی. نو کل من علیها فان دا یو قانون دی. کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا به فناش باقی بد سي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور څه په فناش. اوس مونږ زمونږ مور پلار وګور اوس زدا تصور کوم چې زما مور چرته پیدا م نه و زما پلار چرته پیدا م نه نو مو نشان اذا وجد فتلاشا. ایو بزرګ وای کنا وای ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه شو ورته نگاه کړه. ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه شو ورته نگاه کړه. بادشاہی لار دا کاروان تیریږي سحر سبا دے بلبل چغیږي. ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه شو ورته نگاه کړه. بادشاہی لار دا کاروان تیریږي سحر سبا دے بلبل چغیږي. بلی او بزرگ وی غنی خدایا هغه خپل یاران سشو د مجلس میں ہم نشین محبان سشو.
چې صحت به زما د خو خاطر شه و جڑا لڑ توتیان بلبلان سشو کل اشیابا حق تعالی و ترجو کا دکاتب پبیاس کے نقش بیان سشو د بسمل ستار غلد غم جاڑی علاج واڑی سکندری طبیبان سشو لا لا نمو نشانے اگا خلق لار چې لار به په خخ کارې دا اوس د بټیر بچی پاتې شي اوس خدار سړی مخته چې ګوره الټای بدر اگا خلی خلق اگا خسته خلق چې په لار روانو لار به په درنخ کارې دا اوس چې په لار خلق رواني ته وای چې چرته د خربه چي روان نه روانه د سړی توپ دا نه خبرې د سړی توپ دی نه شان شوکت د سړی توپ دی بوته چې ګوره ته به چرته د قچر نه پیدا خلق لا آئنده نسلونه ګوره مور او پلار یو رنگي بچای چې ته پیدا شي ته به چې خدای خبر چرته د کارغه نه پیدا دا مردار پکې د کمی قالب کې را قوت نو عزیزانو عرض میں داو چې خلق لاړ فناش اوس هغه ګندا هغه پاتې دي تاسو وګورئ خواص د ملک وګورئ عوام د ملک وګورئ نن په پاکستان کې مظاهری کیږي چې بابری مسجد چې د هندوان پکې مندر جوړل نو مونږ چغه وو چې هاي هاي بابری مسجد هاي هاي بابری هندوان پکې مندر جوړل ته د بابری مسجد د 300 کالو جمعات غم یوړې ورشه په کعبه کې د څوک ناشتي اغاز مکه د حجاز چې پیغمبر عام اعلان کړو چې يهود او نصارا به د حجاز پس مکه نه پرې دی عام اعلان کړو چې او باسه يهود او نصارا د جزیره د عربنا نن د عرب په سرزمین باندې 3 لک فوج د امریکای پروت دی او بیا فوج چې ور سره بربندي جنکای دي که یقینم ناراضي راشي چې فوټو یې درته وخه سړی وردی اغوسته دا او جنې جانګه اغوسته ده جانګه او نور ټوله بربنده ده او هډ کانسټیبل ده کلاشن کوپیا چولې ده او بربنده ده حجاز پزما کولاړه نن تمام دنیا د امریکای سپورٹ کوي زکه چې زمونږ ماما ده تمام دنیا نن تمام دنیا کې د مسلمان ملک د صفای هستی نه میټاول دا د امریکای میشن دی او دا د امریکای پروګرام دی دا ورو کې غونډه بلاک چې کوم د مسلمان ملکونو دی دا د منګ نه وستوړ یو جایزه خبره ده د بابری مسجد لپاره جلسې او جلوسونه سیاسي لیډرانو اعلان کړل چې جلسې وکړي بابری مسجد ورانه جلسې وکړي بیت المقدس قبله اول و د مسلمانانو قبله اول هغه بیت المقدس نن د يهودو په قبضه کې دی یو یاسر عرفات او د شام مسلمانان دي
چې يهودي په ټوپک ولي او د شام الکان ور سره په مچوغ نه باندې مقابله کوي. مچوغ نه